لپاره به فرست اول راشئ booking.com په نوم اپلیکیشن به پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ یا سایت ته ورشئ. سایت ته چې ورغلئ دلته به سرچ کې ملک نوم ورکړئ، لاندې کوم تاریخ باندې چې ځئ مطلب هلته رسیږئ هغه تاریخ به ورکړئ او لاندې به څو کسان یاستئ، یو یې دوه یې ماشومان شته نشته، سرچ به ووهئ. سرچ چې ووهئ تاسو رزلټ راځي. رزلټ کې مطلب فکر وکړه د فرست ایرپورټ ایکس دا یو هوټل دی مناګوا په نوم، دا عکسونه دي تاسو ته ښکاري. د هغې نه وروسته به سلیکټ ووهئ. سلیکټ کې چې مخکې راغلی دلته به بیا سلیکټ ووهئ، ریزرو به یې کوئ. ریزرو کې دلته ستاسو تفصیلي به معلومات به ورکوي، منوردین نوم، لاست نیم، تخلص، ایمیل ادرس او ایمیل ادرس مو، ملک او موبایل نمبر مو. نیکسټ سټپ ته چې خبر راغله دلته ستاسو د ایرپورټ دغه ریلیټډ وبخښئ د بوکینګ دغه ریلیټډ معلومات راځي چې شی دی او چې نه دي، څومره اتاقونه دي، ټول موضوعات کوم ډیټ باندې به ورځئ. فاینل سټپ ته به راشئ. فاینل سټپ کې نو راځي ستاسو دلته بوکینګ مرحله. دلته به تاسو که کریډیټ کارډ لرئ ښه خبره ده، خپل نمبر او ایکسپایري ډیټ به ورکړئ. دلته لیکلي چې یور کارډ ویل ناټ بی چارج، تاسو نه پیسې نه اخیستل کیږي. او که نه لرئ داسې به وکړئ چې ګوګل ته به لاړ شئ، سرچ انجن کې به ولیکئ چې فیک کریډیټ کارډ نمبر جنریټر، فیک کریډیټ کارډ نمبر به جنریټ کړئ، هغه به ورکړئ، بس خبره خلاصه. دلته هغه نمبر ورکړئ، ایکسپایري ډیټ به ورکړئ او بوک ناو به یې کوئ او ستاسو هوټل به بوک شي. نو دا یې اسانه او ساده طریقه ده د هوټل د بوکینګ. مننه.